مجبوری ده کني پس لورګو کې مې اور کوم دی خوانه راخوځي چې لکه بس راشم خو بس د قسمت خبره ده بل مجبوری ده هم د 10 پیسو نه غنه پیسې خري خو شوي ساده الله علي بیرانا سیم یورازو د رزق وعده کړی سو کوم نه وعده کړی دا خو چې پدې چل الله رزق راکې نو زویم د مرګ را لخره ټول لالسترګو کې ډکی را منډې نو وسترګې وتخکته کم نو بس الله به زمام ثواب وکي او ټول عمر بداس نه نه بده زلالت کې زموږ دا ټول عمر الله داسې تیرې نو بس خپام شمه چې لکه نور خويندې په عزت او زپکه داسې هم خو بس د نصیب خبره بس شروع کې پته نه و چې بس بعد کې خبر شونه زما ماشومان شو چې ماشومان شو نو ما ته هم وس لکه زما کور دی دغه دی بس دا به زما په نصیب و او باقي ژوند د وستيري کې بس ټول را سره لکه رونو خويندو کې را سره خويندم دغه نه دي رونم دغه نه دي یو مور مې بس هغه را سره تک را تک کوي وغدا سي تیرو چې مجبوري د نسو کو مجبوری نه وانه بس د چا خو خنه چې بس لکه زديش دغه تروزم ما مخکې تک ته خدای شته کو زل کېږي الله غوا دی او الله د زړونو باچا دی چې زما مخکې تک ته از شوق او از سوچ مې نشته چې زلکه بس مخکې لاړ شي خويندې یا نور خپل خپلوانه او چې سرغم خادینه کې نو پړ دي سده نو بس دا چې مور کړه خويندې راجم شونه بس هغه دوا سلام دی دغه ساتو خو لکه کور تک راته گو دا کسی نه کو یو بل سره بچ یو کس مور کړه راځي نو بس ټولو ترنګونو کې بس خويندې مراشي او باقي لکه دا سرغم خادیه دغه نه کوم بس هغه ما سره نه کې بازار چې په ما شرمېږي بس زبر ناراض د نصیب خبره ده چې پکې شپې چې بس ډیر زرم پکې الله ورکی سلوي زرم ورکی 500 زرم ورکی او دا شپه پکې چې لزرم روړې ته شم کور تراشه بس دا خو د نصیب خبره ده کنه لکه د ملنګې کچکول دی کله وډک زیو کله وتش راځي نورو په پروګرامونو لازم پاټیانو د شزونو لازم راځي نه پټه کې جنګه پیسې زیات پټه نه بس هغه کې خفوې چیر چاړي آزادیانی او بس چې کومي کسی پارټیانو کې بس هم ته پته لري نشي تماشه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن مراد علی کټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په ارشد سینما په خبر کې چرته چې یو میوزیکل شو لګیدل دا موسم د سپرلی په دې شو کې د پښتو د اردو پنجابي ډېر تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي د لاهور اکټران هم پکې دي د پیښور اکټران هم پکې دي سپر سٹار هم پکې دي جونیئر هم پکې دي د وخت ما سره هنرمند ناس تاسو سره خبرې ترګوي سره غوښه شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام سمپل مختصر شان تعارف کتون غو خپل نوم کو زمانوم نگینا نگینا مطلب کوئی بس په مطلب به څه پوهیږم غونم را لپلاریا خدای نگینا یو ډېر قیمتي کانه دي پایته نگینا بس پلار را لیا خدای زار دغه جون بس جون شکر دی الحمدلله خطیری گیا دا کوم شو چې لګیدل په ارشد سینما کې موسم د سپرلی د دې په حواله سره سوال بس خخ شو دا خروانه موږ لراغلیو کوم هنرمندان دي کې سره د کیمین سره فلم سٹار شاهد خان دی او فاطمه ګل د پکې او نور سواتی دی پکې او نور خسته اکټران او سنگران دی پکې داسې مطلب غټ کاست سره کار کول دا ریکټر دا خوښي چې راځي د سپر سٹار سره ما کار وکړي داسې سپر سٹار سره چې کار کوي نو مطلب څه محسوس یاره والله بس مجبوری د زبر تسوي ما دروغ را لرازي نه خلکا خواهش مې نشته رې نشته د شزونو سره مې خواهش تا نه د دې مطلب دا دی چې ته غالبا چې د خوشاله نه راغلی نه مجبوری ده کني پس لورګو کې مې اور کوم دی خوانه راخوځي چې لکه بس راشم خو بس د قسمت خبره ده بل مجبوری ده تاسو مجبور ده بس نن سبا چې کوم غربت دی او دغه د ګرانی ده نو بس ته دی وجه فیملی بیک گراوند مطلب بچی مچی خاون لکه خاون خو ما سره بس دی شو بیس کې بس لکه مخکې روس کې سپورټ تر سره د خپل خاون او بل مال د خدای زما سلور بچی دي دوه مزامن دي دوه ملوریان دي بس دا یو زمي د نو خو کالو ری بل د لسو دی او لور می د 15 کالو را بل لور می چې د وستاغه د 3 میاشتو را وسوس شوی دا
نو مطلب چې ستا خپل شوق نشته دی سره نو بچو زه راوستو خو به مطلب فیډ دی فیډ د څه نه نه بالکل نه الله دې زما په بچو دا فیلډ ونم خو لیکي د ټول مؤمنان مسلمانانو د بچو سره او لکه زما شوق نشته نو زه به څنګه خپل ماشوم دیش ستاره مخکې کما ډیر عام پبلک دا خیالي چیرې هم د اکټر نه تاسو کو چیرې ته په دې فیلډ کې مطلب خوشاله کنه وي زه په کې نیم خوشاله نو عام پبلک دا وی چې لکه یاره چې دوی بګنې دي خو دوی بګې دوی جون بګې نه خوشاله دوی بګې وخت بیا ولې بس وخت داسې تیرو چې مجبوری ده نو څه وکړو مجبوری نه وانه بس د چا خوښه نه چې بس لکه زه دې دغه ته روزم ته مطلب صرف سټیج شوګانې کې او کنه په ډراما کې یا په فلم کې دا 3 کالو شو بس د شوګان وګان لازم راځم او باقي نور په پروګرامونو لازم پاټیانو د شزونو لازم راځم نه 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 پاټې کې جنګه پیسې زیات پاټې نه بس هغه کې خفوې چیر چاړي آزادیانی او بس چې کومي کسی پاټیانو کې بس هم ته پته لري نشي تماشه او بل زموږ چې د واده غاده پروګرام نه لکه اجره مجرنی نو زنه زما بالکل نه میدانی پروګرام میدانی لزما پای کې تاسو په یو شپه کې مطلب څومره انکم پای کې راځي بس دا د نصیب خبره ده د شپه کې شپې چې بس ډیر زرم پکې الله ورکی سلوي زرم ورکی 500 زرم ورکی او دا شپه پکې چې لزرم روړې ته شم کور تراشه بس دا خو د نصیب خبره ده کنه لکه د ملنګې کچکول دی کله وډک زی او کله وتش راځي تاسو زه نو مطلب تاسو یو خبره خو کړی کنه چې راځي خبره بس لکه دغه 10-15,000 روپے دا ایڈوانس اخلي لکه زه پوری خبرې کنه دغه ته اخلي خاوند سره پوره سپورټ بالکل د خپل خاوند سپورټ را سره نور دا شو بز دا فیلډ داسې دی کنه چې د کې تاسو سره سپورټ نه کنه دی مثال د ځنګل دی د کې داسې قسم شرمخان او خونخوار زناوري چې تاسو په سر سپورټي نو ته د مطلب د غلطو دغه نه کیسونه به بچي چې سپورټ سره نه نو بس چې دې زناور ته یوازې دغه وګوري نو بیا چې تفریدي او شکر الحمدلله ما سره د خپل خاوند سپورټ او چې چرته زم نو ما سره خپل خاوند خواږي او زیرا سره د خپل خاوند نه علاوه لکه یوازې چې ته نیم تلی چرته نیم تلی ارزه کې را سره خپل خاوني دا ته و چې مور پلار په اجازه تر دې کار مور پلار ته پته نشته بس شروع کې پته نه و چې بس بعد کې خبر شونه زما ماشومان شو چې ماشومان شو نو ما ته هم وسخه لکه زما کور دی دغه دی بس دا به زما په نصیب و او باقي ژوند د وستيري کې بس ټول را سره لکه رونو خويندو کې را سره خويندم دغه نه دي رونم دغه نه دي یو مور مې بس هغه را سره تک را تک کوي نور غم خادي نه کوي بس نن سبا ته پته را چیر سړی موبایل نیولی او بس ویډیو د نو کې ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب ته خې جوړې نو بس اخو د کلی خلک ته نو بس لکه کلی ګر سړی بس دوست دشمن لري نو چرونو تراله وي خويندو تراله پچم گاون کې سو کوئی نو بچی لاړ شم نو بس چلاړ شم نو بس ټول لالستر ګو کې ډکی را منډي نو وسترګه وتخکته کم نو بس الله به زمام ثواب وکي هم ټول عمر بداس نه یا نه بده زلالت کې زموږ دا ټول عمر الله داسې تیرې نو بس خپام شمه چې لکه نور خويندې په عزت او زپکه داسې هم خو بس د نصیب خبره را خاون سره ستا واده د مور پلار په خوښه شو کنه تا په خپل نه د دواړو یو بل خوښه مو او د مور پلار د ټولو پر رضا شوی واده نه پس مطلب ته شو بستر دا واده نه پس شو بستر وته په دې وجه مطلب مور پلار ته پته نه و پته نه و مور پلار د سره دغه نه کیرو دوه مور خو سره کی خو لکه روح خويندې یا نور خپل خپلوانه او چې سره غم خادي نه کینو پړ دې سده نو بس دا چې مور کړه خويندې راجم شونه بس هغه دوا سلام دی دغه ساتو خو لکه کور تک راته گو دا کسی نه کو یو بل سره بچ یو کس مور کړه راځي نو بس ټولو ترنګونو کې بس خويندې مراشي او باقي لکه دا څنګه مخادي دغه نه کوم بس هغه ما سره نه کې بازار چې په ما شرمېږي بس زبر ناراض ما دا ګران کار دی مطلب د خپل خپلوان نه بندل لري شي غم خادینه بنده پاتې شي د خپل خپلوانو نو بس سب لکه خامخا سړی خپکیږي لکه چې بس لکه هغه خويندې رونو یا هغه دغه خو بس د قسمت نه څوک نه خبرو او بس الله دې ثواب زموږ د ټولو سره وکړي زه مکه دي چې تا پیسې وګټلې او یو نوم ستا جوړ شي یو گاډي بنگلا یو صبر کې چې د خپل خپلوان ته واپس راشي نه مړه کوئی غټیا خو لکه دستا دي کنه نن سبا د سهلات ته چې لکه چلی سره سمنم ډیری ګلا کپالت کیږي ته نه پوه شوي خپل کور خپل بچي او خپل ارسي کنه
نو کو نوم هم دغه شي بیا لکه چې پیسې را سره راشي خپل دین پیدا شي پردي دین پیدا شي پوه شوې خو چې نه نارمل ژوند دی نو یو ویلر کوا بل ویلر کوا پوه شوې خو لکه دی شوبیز کې زما مخکې تک ته خدای شته کو زړه کېږي الله ګواه دی او الله د زړونو باچا دی چې زما مخکې تک ته هېڅ شوق او هېڅ سوچ مې نشته چې زه لکه بس مخکې لاړه شم پر اوس داسې څوک چې یاره چې زه تاله مطلب کور در کوم تاله څه فیسیلیټیز مطلب د ژوند د تېرولو څه دغه ته زه په فیلډ کې خفه یم که نه نو که داسې تاله څوک چې تاله دونه پیسې در کوم یا دغه در کوم او دا فیلډ مطلب فری ده نو بیا په هغې خوشحاله مالا بس نن سبا بس ښه پوهې سړی چې یو سړی دې په کور هم کښېني هر څه در کوي نو بیا به هغه ډیمانډونه پوره کوي پوه شوې او دغه کیسې او دغه هغه ډېر راپورونه کړي دي راته وي په کور کښېنه دونه میاشت به در کوم خو نه د کور کیسې چې په کور کښېنولو نه کې بیا ډېر شل خیبه دې راځي ډیمانډونه او دغه کیسې موږ نه کوو لکه چې چا ډیمانډ په کور پر هغه پوره کوو پوه شوې بس ځان بس دا شرمېدلي یو خو بس لکه نور خو ځان نشو شرمولی لکه چې د سکرین نه خواشي او په سکرین او په موبایلو نه راځي او کور په دننه دې کښېني او هغه کې دې بیا هغه عزت خرابېږي نو په هغې پیسې په هغې کور به څه وکړي ته وایي چې د ملک نه بهر چېرته شوله یا سره تللي نه بس د کویټې کراچۍ پورې تللي ما نور نه یم تللي ملک دننه دې خو د ملک نه بهر نه یم تللي نه نه یم تللي نه یم تللي ته خو شوبیز ته راوتې نو سوزه پیسې وګټه پکار چې دوبۍ ته راشي قطر دا فرصت شوي دي چې لکه پر داسې شوي دي چې یوازې جینۍ غواړي پوه شوې لکه خاوند په یوازې لکه چې اوس جینکۍ روانې نو خامخا لکه زه خپل خاوند نه علاوه نه ځمه یوازې تک زما نشته نو چې په روم شي نو د ځان له جینۍ کېږي نو لکه په دې وجه زه نه ځمه ځان له به یا جینکو سره مور یا رور یا خاوند نه لکه اوس چې نن سبا کمې ګورې نو ښه پوه یې بس ځان له جینکۍ یو یې بس د سر مالي کې بس هغه سره ځي راځي نو زه ځان له نه ځم نه بل سوشل میډیا زمانه ده په ټیک ټاک باندې جنکو مطلب ډېر زیاتې پیسې وګټلې څوک پکې څوک پکې فاش خبرې هم کوي ګډې وډې په هغې دغه کې ته یې کوم پیسې پای ګټي نه ټیک ټاک کوم خالي د مخ ټیک ټاک ورکوم خو باقي دا لایف راتللو او دغه دا لایف خبرې او دا چې نن سبا کمې روانې دي نو بالکل دغه ته خو بیخي نه دغه کېږم چې دا کمې زه په ټیک ټاک ګورم نو والله چې په هغه ټیم را باندې ویښته ودرېږي چې دا زمونږ پښتنې کمې خویندې دي دا کم باسونه کوي پوه شوې د پاش خبرې کوي کمې ګندې خبرې کوي بل سړي ورته کمې ګنده خبرې کوي نو زه وایم د داسې پیسو نه هغه نه پیسې ښه دي پوه شوې ساده الله د علي بیرانه سیم یو ورځ رزق واده کړی څوک هم نه واده کړی دا خو چې په دې چې الله رزق راکوي نو زه وایم دا مرګ راله ښه هلته پکې دومره شعر دومره پکې پرېوځي تا د څوک مطلب هغه په خولې هم نه راځي کومې خبرې چې نه راځي بالکل دا کومې پرمنشنټ کوي او کومې چې دا جنکۍ یو بل ته کومې کنځلې کوي او بل سړي چې ورته وایي دا وکړه هغه وکړه نو والله چې موږ په ټیک ټاک کې مخکې له راشي ما سره بچي ناسي نو زه هغه خبرې زر واړم خاوند مې راته سترګې روانې کړي ماشومان ناسي نو خاوند مې راته سترګې داسې کړي نو هغه آی ډي زر مخکې واړم ولې چې دوی پکې دا کم باسونه کوي که نه د نه اورېدو باسونه دي نو پیسې به خوږې خو لکه د خپل عزت نه نه دي خوږې پوه شوې بس چې دا کوم هم ځان په دې سکرین شرمولی دی دا ډېره ده باقي چې پکې دا کومې خبرې دي که یو کم دغه ته پکې اوړي باتروم ته لاړه شه او دې ته لاړه شه هغې ته لاړه شه نو دا کیسې دې را باندې الله نه کوي ښځې سره نور ځي خو دغه یو عزت دي چې دغه ستا نه لاړو خبره نو دا مې هم که نه هر څه ځي راځي خو چې عزت یو ځل لاړه که نه هغه بیا په اصل ربه روپۍ هم نه راځي بل ما اوریدلی چې دا شو چې ختم شي نه پس بل یو شو ده په دې سینما کې د هغې په حوالې سره څه بالکل را روانه شو په 8-9-10 باندې غالبا دغه شان اتوار ده اوله خیره چې زما څومره مینهوال دي دې شی کتلی د خامخا راشي او دې کې موږ سره ډېر ښایسته ښایسته هنرمندان او سینګران هم دي موږ پکې په خپل هم یو موږ خو د دې دپاره راځو د پښتنو دپاره نو دې چې دا کتونکي راشي نو بس دې موږ له سپورټ وکړي دغه وکړي نو بس موږ خو د دې دپاره راځو نو دې هم کوشش وکړي چې زموږ دپاره راشي شو کتوله ډېره مننه قدرمنو دا نګینه خان چې موږ سره خبرې ترې وکړې پرشد سینما پېښور کې ناسې ما یو میوزیکل شو لګېدلې ده موسم د سپرلي او پر روان 8-9-10 باندې بیا په دې سینما کې شو همدغه ښکلي ښکلي هنرمندان به دې راځي نو تاسو راتلل غواړئ بالکل راتلی شئ اوس به نه زه اجازه غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله په امان